سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست یو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د مرغومې اتمه چې د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر له 9 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي: د متقي او خلیلزاد لیدنه. متقي او خلیلزاد د دوړخیزه اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. افغانستان کې پانګونې ته د ترکي پانګوالو لیوالتیا. د اوبو او انرژۍ وزیر له ترکي پانګوالو سره پر 3 سترو پروژو کې د پانګونې په هکله خبرې کړې دي. او د هند حکومت له لوري مرسته شوي امبولانسونه کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شول. اوس هم بشپړ خبرونه. متقي او خلیلزاد د دوړخیزه اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د یاد وزارت وزیر مولوي امیر خان متقي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان او متحده ایالاتونو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو، فرصتونو او ستونزو هر اړخیزې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې له مخې متقي ویلي چې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتونو تعامل عملا نوي پړاو ته داخل شوی او په وینا یې په ګڼو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا فرصتونه شته چې د دوامداره خبرو له لارې پرې کار کیدلی شي. د غرض زلمي خلیلزاد په افغانستان کې ډاډمن امنیت او د بیا رغونې په برخه کې پرمختګونه د ستاینې وړ بللي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزه ناستو پر دوام یې ټینګار کړی. د اوبو او انرژۍ وزیر له ترکي پانګوالو سره په 3 سترو پروژو کې د پانګونې په هکله خبرې کړې دي. د کوتای انسا ترکي شرکت مسؤلینو د اوبو او انرژۍ وزیر مولا عبداللطیف منصور سره لیدنه کې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو په پروژو او همدارنګه د اوبو رسولو په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا څرګنده کړې ده. د اوبو او انرژۍ وزیر د اوبو په سکتور کې د نوموړي شرکت د پانګونې لیوالتیا د هرکلي ترڅنګ هغوی ته د پانګونې په موخه د ګمبیري اوبو لګولو او برېښنا د تولید بند پروژه، له سید څخه تر نوي کابل پورې د اوبو رسولو پروژه او له لندر شاتوت څخه تر کابل پورې د اوبو رسولو پروژه وړاندیز کړی. نوموړي د غرض د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري په دغو پروژو کې د پانګونې لپاره د اړینو اسانتیاوو د چمتو کولو په برخه کې د هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړی. ورته مهال ترکي پانګوالو هم د تخنیکي څېړنو او د پانګونې د نورو پړاوونو د پرمخ وړلو لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی او له اوبو او انرژۍ وزارت سره د همکاریو د دوام ژمنه کړې ده. د کابینې په 12مه غونډه کې د نفتو د تصفیې معیاري کارخونو او راستنېدونکو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو پریکړې وشوې. د کابینې 12مه غونډه چې د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ ترسره شوه د هیواد اقتصادي، ټولنیزو او خدماتي موضوعاتو په اړه بحث وشو. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په مشرۍ یوه پلاوي ته دنده وسپارل شوه چې د نفتو د تصفیې کارخونو ارزونه وکړي او د معیاري تصفیې امکان وڅېړي. همداراز د پانګوالو د هڅونې لپاره ګامونه پورته کړي. د غرض حنفي په مشرۍ پلاوی وګمارل شو ترڅو د ښار جوړولو وزارت، کابل ښاروالۍ او اړوند ادارو سره په همغږۍ هغو راستنېدونکو کډوالو ته چې له ګاونډیو هیوادونو راستنه شوي د استوګنې اسانتیاوې برابرې کړي. د هند حکومت له لوري مرسته شوي امبولانسونه کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قانی ویلي چې د هند حکومت د افغانستان د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا په موخه د کورنیو چارو وزارت د روغتیايي چارو لوی ریاست د پولیسو ملي تخصصي روغتون ته 6 ارادي مجهز امبولانسونه وسپارل شول. د مسؤلینو په وینا دا مرسته به د بیړنیو روغتیايي خدمتونو د چټکتیا او اغیزمنتیا په لوړولو کې مهم رول ولوبوي او د امنیتي ځواکونو او عامو هیوادوالو د روغتیايي اړتیاوو په پوره کولو کې به اسانتیاوې رامنځته کړي. د کورنیو چارو وزارت دا ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشردوستانه همکاریو د دوام نښه بللې ده.
او وروستی خبر همدا چې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش بهیر له پیل تر اوسه 17 میلیونه او 88,000 کسانو ته الکترونیکي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویاند محمد حلیم رافي ویلي چې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش بهیر له پیل تر اوسه 17 میلیونه او 88,000 وګړو ته الکترونیکي پیژندپاڼې ویشلې دي چې له ډلې یې 10 میلیونه او 621,000 نارینه او 6 میلیونه او 440,000 ښځینه ته ویشل شوي دي. رافي زیاته کړې چې د شمیرو له مخې تر ټولو ډېرې الکترونیکي پیژندپاڼې په کابل، هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې ویشل شوي دي او څه باندې 11 میلیونه الکترونیکي پیژندپاڼې یوازې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو تر اوسه ویشل شوي دي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله پامان.